که چېرې زه تاسو ته ووایم دا ستاسو د زندګۍ د ټول نه ضروري ویډیو ده نو زه به غلط نه یم. هغه ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو حدیث شریف دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو نه به د قیامت په ورځ د ټول نه اول د مانځه باره کې حساب کتاب کولی شي. یعنې اولنی کوم سوال چې هغه به د مانځه کولی شي. که چېرې تاسو د دې جواب صحیح ورکړو نو داسې شوه چې ستاسو باقي عملونه صحیح راوخاته. که چېرې دا مونځ صحیح راوښود ستاسو باقي عملونه صحیح راوخاته، او که چېرې مونځ هم خطا شو نو داسې وګڼه چې باقي عملونه هم خطا شو. د دې باره کې لکه مونځ ادا کول د مونځ قایمول دي نه، نو مونځ ادا کول او مونځ قایمولو کې فرق دی. دا فرق به مونږ بیا ویو. اوس چې کوم امپورټنټ خبرې ضروري خبرې دي که نه، دا د مانځه نه اول ضروري خبرې دي. اول ضروري خبرې دا دي که چېرې دا ستاسو مانځه کې نه ستاسو مونځ نه قبلېږي. که دې کې یو هم تاسو خپل مونځ کې پرېښود مونځ هم نه قبلېږي، ځکه دې ته غوږ کېدی. او دې کې به زه تاسو ته دا ووایم چې مونځ کې د رکوع چې ده سجده چې ده دا په کوم ځای کې راغلي چې رکوع کوئ سجده کوئ دا په کوم ځای کې راغلي دي. تا ناست یو هندو تپوس وکړي چې رکوع په کوم ځای کې راغلی ده. نبي علیه السلام دور کې خلکو مونځونه کول نو هغه کې رکوع نه وه. ته هم سوچ کوې چې دا په کوم ځای کې راغلی دی. وګوره دا د قرآن مجید آیات دی، زه درته وروسته وایم نو تا ته پته نشته. ها قیام په کوم ځای کې راغلی دی. تا نه سړی تپوس وکړي چې مانځه کې ودرېدل چې دي کوم دي که نه دا به کوم ځای کې وو. نبي علیه السلام دور کې خلکو خو په ناسته مونځ کوو. ته به څه وایې؟ تا ته خو سوال جواب نشته. دا به ته زه دلته ټول ډسکس کوم ټول ښه. اول نه سر نه شروع کوو. اولنی سر چې دی که نه چې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته دا مونځ څنګه ښودلی و. دا مونځ یې داسې ښودلی و څنګه کوه. صحیح البخاري کې صحیح البخاري دې کې حدیث شریف دی تقریبا 631. په دې کې نبي علیه السلام فرمایي چې زه څنګه مونځ کوم صحابه کرام رضي الله تعالی عنهم اجمعین ته وایي چې زه څنګه مونځ کوم تاسو هم داسې مونځ کوئ. دې مطلب دا شو چې نبي علیه السلام څنګه مونځ کوو هغه ورته کاته نو هغه شانې صحابه کرام رضي الله تعالی عنهم اجمعین هم هغه شانې مونځ کوو. صحیح. او بله خبره دا چې صحابه رضي الله تعالی عنهم اجمعین خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته ولاړو که نه نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به چې څنګه مونځ کوو نو هغه به ورپسې هم هغه شانې کوو. دا د دې حدیث ثابتېږي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضي الله تعالی عنهم اجمعین ته مونځ ښودلی و. صحیح شوه. دې حدیث نه ثابت شو. اوس نماز کې هغه کوم فرایض دي چې د هغې نه بغیر مونځ کېږي. که تا نه چېرته یو هم پاتې شو که نه تا نه یا د بل چا نه یا د یو ښځې نه یا د یو سړي نه نو هغه مونځونه شو مونځ یې نه قبلېږي، بلکل نه قبلېږي. دا مونځ به دوباره راګرځئ خپل مونځ به دوباره کوي. صحیح ده. په هغې کې اولنی چې کوم دی که نه هغه د تکبیر تحریمه. په سنن ابو داود کې سنن ابو داود او په ترمذي شریف کې سنن ابي داود کې 61 نمبر حدیث دی تقریبا 61 دی او په ترمذي شریف کې تقریبا 3 نمبر دی. دا نمبر یې تاسو درکړي تاسو په خپله کتلی شئ. بیا تکبیر تحریمه چې په مونځ کې دی وایي که نه دا به خامخا یې نه وي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تکبیر تحریمه باندې مونځ شروع کېږي. صحیح. او په سلام باندې ختمېږي. سلام او تکبیر تحریمه چې دي دا دواړه په دې کې ډسکس شو. دا په مانځه کې شته. دا موږ ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي. دې حدیثونو کې دا شته. صحیح شوه. په دې پسې کوم فرض چې دی که نه اول نه به تکبیر تحریمه ته ووایې الله اکبر داسې به ووایې که نه لاسونه به ویسې دغه شانې الله اکبر به ووایې. نمبر 2 چې کوم دی که نه هغه د قیام. که دا تکبیر تحریمه ته مونځ کې پرېښو که نه نو مونځ به دوباره کوې. ستا مونځونه شو صحیح ده نو دوباره کوې. نمبر چې کوم دی هغه د قیام. قیام یعنې مانځه کې دا ودرېده چې دي دا هم څه دي دا په مانځه کې فرض دی. خو دا کوم ځای کې راغلی دی چې مانځه کې قیام شته زه درته ثبوت در کوم چې مانځه کې قیام شته. صحیح البخاري په دې کې دی 387 یعنې 1117 نمبر حدیث دی 1117. په دې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ولاړه مونځ وکئ. یعنې مونځ په ولاړه وکئ او چې د چا طاقت نه هغه په ناسته وکئ. چا څه عذر مطلب څوک ناجوړی یا څوک معذوری نو هغه به ناستې مونځ کولی شي. دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي. صحیح. او نمبر 3 نمبر چې کوم حدیث دی که نه هغه دی قرأت. دې دپاره حدیث دی په صحیح البخاري کې صحیح البخاري. په دې کې حدیث شریف شته. په دې کې دا نمبر دلته درکومه 700 تقریبا 754. په صحیح مسلم کې حدیث نمبر دی 394. په دې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرأت یعنې مانځه کې څه ویل کېدي. مانځه کې به څه شی وی چې کله ودرېږي په ولاړه به څه شی وی یو به سورة الفاتحه وی او بل به دې سره یو صورت وی
دې حدیثونو دا کوم حواله چې ما درته کړې دي کې راځي چې بغیر د سورۃ الفاتحه نه ستاسو مونځ نه کېږي چې هغه پکې سورۃ الفاتحه ونه وي نه نو د هغه مونځ ونه شو یعنې مطلب دا شو امام ابو حنیفه په مذهب باندې کوم دي حنفي چې کوم دي هغه وایي کله سړی امام پسې ولاړ دی به چوپي سورۃ الفاتحه به نه وایي بلکې هغه چې کوم قرآن مجید وایي هغه امام هغه به اوري په خاموشۍ سره به هغه اوري او بل کوم مذهب والا چې دي لکه امام شافعي شو یا امام احمد بن حنبل شو نو هغه وایي که نه چې ته به وایې په مانځه کې چې امام وایي او که نه وایي ته به هم وایې د دواړو سره ثبوتونه شته اوس یې کوه حنیفه چې حنفي چې کوم دي نو هغه هم سره هم ثبوت شته قرآن مجید یو آیت دی هغه الله پاک فرمایي چې کله یو سړی قرآن مجید وایي نو تاسو په خاموشۍ سره هغه واورئ نو دا امام قرآن مجید وایي که نه سورۃ الفاتحه قرآن مجید کې ده او دا بل صورت چې ورسره کوم وایي دا هم په قرآن مجید کې دی صحیح او هغه بل چې کوم دی هغه سره هم ثبوت شته یا شافعي شو یا امام احمد شو نو هغه سره هم ثبوت شته هغه هم حدیث شریف نه راخلي چې سورۃ الفاتحه چا په مانځه کې ونه وي د هغه مونځ نه کېږي هغه د دې ځای نه راخلي صحیح دغه حدیث پکې لکه ثبوت راخلي د دې نه مخکې چې کوم پکې فرض دی نو 4 نمبر چې کوم دی هغه د رکوع حدیث شریف دی حدیث شریف دی په صحیح البخاري کې دی صحیح البخاري بخاري په دې کې حدیث نمبر دی تقریبا 757 او بل پسې کې بل په صحیح مسلم کې صحیح مسلم کې په صحیح مسلم کې هغه نمبر تقریبا 397 په دې کې راځي په دې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په اطمینان سره رکوع کوئ رکوع تر هغه وخت پورې کوئ تر څو پورې تاسو اطمینان کې نه راغلي مطلب دا رکوع په مانځه کې شته دا کوم ځای مونږ وي دې حدیثونو نه مونږ وي د قرآن مجید یو آیت هم دی که نه ورکو مع الراکعین دغه ځینې هم زیات تر خلک چې دي هغه رکوع مطلب علي چې دا رکوع چې ده که نه دا د رکوع کوونکو سره کوئ زیات تر مفسرین چې دغه بل مطلب علي خو دا مطلب کې واخیستی شي چې رکوع چې ده که نه دا مانځه کې شته صحیح رکوع پسې چې کوم فرض دی نو هغه دی نمبر 5 نمبر چې کوم شو که نه هغه د سجده نه دا په صحیح مسلم کې دی صحیح مسلم کې د حدیث نمبر دی 482 د کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان چې دی که نه د الله تعالی ته نږدې کېږي په سجده کې د سجدې په حالت کې انسان الله تعالی ته زیات نږدې نو دا دې نه هم دا واضح شوه د سجده چې دی دا په مانځه کې شته صحیح شوه او نمبر 6 نمبر چې کوم فرض دی هغه آخري قاعده ده دا چې کله په آخري قاعده باندې کته کېنې که نه دا هم څه ده دا فرض ده او که نه یو 2 کسانو کتابونه لیکلي المغني د یو کتاب نوم او یو نوم مانه اوس تقریبا نه شو د هغه په اولنۍ صفحو کې راځي چې دا تشهد نه د تشهد چې چا په مانځه کې ونه وي د هغه مونځونه شو یعنې مطلب دا شوې چې چا تشهد ونه وي د هغه مونځونه شو او نمبر 7 چې کوم دی که نه دا ارکان چې کوم مونځ لکه دا شو تکبیر تحریمه قیام قرأت رکوع سجده دا په ترتیب سره کېدای شي چې دا اول نه قرأت وکړي پسې تکبیر تحریمه وي صحیح یا اول نه رکوع وکړي پسې تکبیر تحریمه وي ټول به داسې په سیکوینس سره کې صحیح دا ترتیب چې کوم دی فرض دی پوه شوې دا ترتیب چې کوم دی فرض دی د ارکان کې ترتیب کوم ارکان چې دی دا ترتیب سره دا فرض دی صحیح نو په دې به تاسو پوه شوئ د ارکان کې ترتیب چې د دې لکه حواله ته هم درکومه سنن ابو داود کې ده ښه په دې فرض کې د 7 نمبر فرض نه دی دې کې د مفسرون اختلافات دي اختلافات دا دي چې یو ارکان کې ترتیب چې دا فرض دی او بل وینا نه دا نه دی د نماز د مانځه نه په خپل اجازت سره بار واته چې دا فرض دي په خپل ارادې سره واته فرض دي خو سلام دی که نه هغه څه دی واجب دی خو دا کوم په خپل ارادې سره د مانځه نه واته چې دي دا فرض دي وایي خو کېدای شي دا فرض دي او کېدای شي هغه هم فرض دي نو دا شو څه دا په مانځه کې دنده دي دا چې کوم دي دا چې مونږ کومو دا مانځه کې دنده دي په مانځه کې دنده که ستاسو په مانځه کې دی کې یو هم پاتې شو که نه داسې وګڼه دا مونځ ونه شو قبول نه شو بلکې دا په دوباره کې قبولول او نه قبولول دا الله تعالی کار دی او ته چې کله په مانځه کې دا راولې که نه دا الله پاک حکم دی چې دا په مانځه کې راولې اصلي دا فرض دی په مانځه کې که دې کې یو هم پاتې شو
لمونځ دې ونه شو دا لمونځ به دوباره راګرځي صحیح که دې کې یو پاتې شو لمونځ به دوباره راګرځي که فرض دي که فرض پاتې شو لمونځ به دوباره راګرځي او که چېرته سنت دنه پاتې شو نو ثواب به یې کمي لمونځ به دې وشي خو ثواب به یې کمي او که چېرته واجب پکې پاتې شو بیا به سجده سهوه کې څه به کې سجده سهوه به کې هغه څه دی نو هغه به مونږ بله ویډیو کې بیا ویو صحیح ده دا شو دندني فرض اوس راځو بهرني لکه مونځ شروع کول نه مخکې چې کوم فرض دي هغه به اول نصیب کې صحیح هغه اوس ویو خو اوس راځو مانځه نه بهر چې کوم فرض دي یعنې هغه به اول نه ته په ځان کې او په خپل د ګیر چاپېره ماحول کې راولې نو هله به ستا مونځ کېږي صحیح ده هغې ته ویل کېږي شرایط د مانځه دپاره دا شرطونه دي چې کله دا پته کي او ستا په ګیر چاپېره ماحول کې نو هلته مونځ کولی شي نمبر 1 چې هغې دپاره کم دی که نه دا به اول نه ګوري په خپل ماحول کې چې دا پکې شته نو هلته به مونځ کولی شي دا شو شرایط اول نه مسلمان होना چیزیں ضروری ہے صحیح ده مسلمان होना یعنی ته مسلمان چې ته مونځ کوې په کافر سړي باندې مونځ نه کېږي ته زما لیکچر ګورې ته به خود مسلمان کېدای شې ګورې صحیح ده کافر خو دا نه ګوري که نه مسلمان होना چې ده که نه دا هم ضروري ده نمبر 2 چې دی هغه دی عاقل سړی به په عاقل سړي به مونځ فرض وي اوکې کم سړی چې عاقل وي چې د هغه عقل کار کوي ها په هغه به مونځ فرض وي نمبر 3 هغه مونځ کولی شي بالغ په بالغ سړی چې کوم دی که نه په هغه باندې مونځ فرض دی بالغ دلته لوی شي مطلبونه اخلي مفسرین خو هغې ډیپ ته نه ځو جهره نه ځو لیکچر اوږدېږي صحیح ده را به شو د 3 پسې کوم دی طهارت لپاره کوم شرط چې هغه طهارت دی طهارت مطلب پاکیزګي شرط دی دا د قرآن مجید آیت د دې باره کې وایم قرآن مجید وایي که نه کله چې تاسو مانځه ته ودرېږئ نو خوله وینځئ مطلب څه شو مطلب اودس وکئ مطلب طهارت ځان کې پاکیزګي راولئ ځان صفا کوي ستر عورت ستر عورت دا سره د طهارت کې 2 راځي ښه دا یاد ولره یو جسم کې صفایي دی بله جګه کې صفایي د ځای صفایي هم فرض ده او د جسم صفایي هم فرض ده چې ستا باډي صفایي ستا جسم صفایي دا فرض دی صحیح صفا به ودرېږي مانځه ته او بل جګه کې صفایي چې ځای هم صفایي په کوم ځای چې ته مونځ کوې که نه هغه بېلمازه دی صحیح بېلمازه څنګه بېلمازه تاسو پېژنئ هغه به اول نه وګورئ چې ګیر چاپېره څنګه به کې خپل لکه خپل مایند سیټ به کلیر کړي صحیح خپل ځان به لکه شک نه به ځان وباسي چې ځان دې شک نه وباسه د دغه ځای کې مونځ کولی شي او ستر عورت یعنې ستر عورت سړي دپاره کوم سړی چې هغه د نوم نه واخله او تر ځنګلونو پورې دا به پټي سړی دا او ښځه چې کوم ده هغه لاسونه به ښکاروي مخ به یې ښکاروي تقریبا او خپې به لږ لږ ښکاروي صحیح شو دا چې کوم دی د ښځې دپاره دي اوس ویښته پټول کېږي د فرض دي که نه طهارت د ما تاسو ووایي ستر عورت چې دا فرض دی او د ښځې دپاره ویښته پټول چې دا فرض دي که چېرته مانځه کې د دې ویښته ښکاره شو دا به څه کوي لمونځ به دوباره کوي چېرته مفسرینو لیکلي دي که چېرته مونږ چې سبحان الله وایو سبحان الله دې څومره ټایم لګي که نه که دومره ټایم نه زیات د دې ویښته ښکاره و دا به خپل مونځ دوباره راګرځي د دې مونځ ونه شو ځکه ستر عورت فرض دی فرض دا فرض دی دا خبره صحیح 5 نمبر دی استقبال قبله استقبال قبلې ته مخ کول چې دا فرض دي قبلې ته مخ کې جومات کې دا خلک لیدلي که نه ټولو قبلې ته مخ کړی که چا پکې جومات خوا ته مخ کړی ټول قبلې ته مخ کړی که نه یعنې تا ته په خپله پته لګي اوس فار اګزامپل ته په سفر باندې روان یې تا ته پته نشته چې مونځ کوم طرف ته وکړم هغلته وکړم که هغلته وکړم تا ته پته نشته نو اول نه خو موبایل کې هم دغه که نه شی نه وي اول نه به خپله اندازه ولګیاسي موبایل نه به ولګي که موبایل درسره نه وي بیا به څه کوې بیا به نور ته ګوري نور نه هم پته لګي که نه پته لګولی شي پخواني خلک چې کوم دي هغه پته لګولی شي نور نه هم پته لګوي ته هم لګولی شي بل څه شو بل چې کوم دی که تاسو چېرته نور نه هم پته ونه لګېده نو بیا خپل لکه خپل د مایند سیټ به کلیر کړي ځان به شک نه وباسي دغه طرف ته کېدای شي قبله دغه طرف ته یا په دې خوړونو مړونو کې یا په داسې ځایو کې تنګو منګو کې ګټې هم خلکو سمې کړې قبلې طرف ته نو هغه به هم وګوري په هغې به مونځ وکړي خپل دا شک نه به ځان وباسي اوله او بیا به مونځ ته ودرېږي ستا مونځ وشو صحیح شوه 6 نمبر چې کوم دی که نه هغه نیت دی نیت کول فرض دي نیت ویل کېږي دل کې اراده د زړه کوم اراده چې ده ته جومات ته روان یې اوس په څه نیت ځې
سودا اخیستلو خو نه ځي که نه خو مانځل روانې نو مانځله چې روانې دا به ستا په زړه کې اراده کړې ده دا زړه کې کومه اراده چې ده که نه دې ته نیت وایي او که جومات کې به خوله هم په خوله هم ویلی شي خو اصل کې کوم نیت چې دی که نه هغه د زړه ارادې ته وایي چې ستا په زړه کې دا اراده کړې ده چې زه مانځه ځم لمونځ کوم هلته لمونځ کې جانماز خورئ په کور کې څه شی دی خورئ راپاسې واړه پې کرکټ کوي کرکټ پې نه کوي بلکې مانځله پې ودرېږي صحیح دغه مانځله چې ته پې له پاسه ودرېږي که نه دا ته اراده وکړه چې زه مانځله ودرېږم او که نه په خوله باندې وایه چې بیا وایه هغه هم ښه خبره ده بلکل بهتره خبره ده او دغه هم کوه دغه سره هم ستا لمونځ لکه ښه کېږي 7 نمبر چې کومه خبره ده که نه لکه څه شو مسلمان ہونا عاقل بالغ طهارت صحیح وقت ها د قرآن مجید یو آیات دی هغه هم راته یاد شو وخت پېژندل فرض دي قرآن مجید کې آیت دی چې مونږ په تاسو الله پاک فرمایي چې مونږ په تاسو مونځونه فرض کړي دي په مقرره وخت کې د هر مانځه لپاره خپل یو وخت دی د سهار مونځ به سهار کې داسې نه چې ماخوستن کې او د ماښام مونځ چې کوم دی هغه به ماښام کې داسې نه چې ماسپښین لګي او د ماښام مونځ کې ځکه زه چېرته سفر مې روان یم او نه مونځ به دلته کوم سفر کې چې کوم مونځ کېږي هغې ته ویل کېږي نماز قصر ورته ویل کېږي هغه 2 رکعته کول دي هغه به 2 رکعته مونځ کې صرف صحیح هغې ته نماز قصر ویل کېږي هغه به 2 رکعته کې او هغه هم په خپل وخت کې داسې نه چې سهار هغه ماسپښین کې او ماسپښین هغه ماښام کې او د بل ټیم هغه بل ټیم کې او دغسې صحیح شوه دا لیکچر به تاسو لکه سمه چې راغلی ډېر زیات ضروري لیکچر و دا مخکې د ثواب په نیت ملګرو سره شیر کړئ